وکلان ځوان لوبغاړی ابراهیم کاکړ د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسېدونکی ده. کاکړ د ماشومتوب څخه د کرکټ سره ډېره لیوالتیا لري چې هره ورځ د ختیځ روح الله ترخیل اکاډمۍ د تمرین لپاره ځي. یاد لوبغاړی شپږ میاشتې راهیسې یاد اکاډمۍ کې تمرین کوي. لوبغاړی په خپلو خبرو کې یادوي چې د خوښې وړ لوبغاړی مې راشد خان ارمان او رحمت الله ګربز دي او غواړم په راتلونکي ښه لوبغاړی شم. د افغانستان په ملي لوبډله کې ولوبېږم. کرکټر راشد ملي افغانستان. د یاد اکاډمۍ د مسؤل په وینا ابراهیم کاکړ یو با استعداده لوبغاړی ده. سربیره پر دې یاد اکاډمۍ ته د ابراهیم کاکړ په څېر تنکي ځوانان یاد اکاډمۍ ته 20 الی 25 لوبغاړي د تمرین لپاره هره ورځ راځي. ابراهیم کاکړ خو ډېر یو با استعداده لوبغاړی ده. که وګورو دی ډېر جونیر ده خو کرکټ سره ډېره علاقه راځي او هره ورځ دلته راځي خپل تمرینات ترسره کوي او موږ یې تشویقوو تر څو په آینده کې دی یو ښه لوبغاړی. تقریبا 20-25 نفره دغسې جونیر لوبغاړي راځي دلته خپل تمرینات موږ سره ترسره کوي. غلام دستګیر د کاکړ پلار ده چې نوموړی خپلو خبرو کې یادوي ښه درس د ښه لوبغاړی جوړولی شي. نو هر پلار مسؤلیت دا ده چې د خپل د اولادونو د درسي بهیر ترڅنګ د وړ لوبې ته تشویق کړي تر څو په راتلونکي کې ښه لوبغاړی ترې جوړ شي. کرکټر هغه وخت ته کېدای چې ښه سبق ورسره ووایي. نو زه دا کور کې دا توصیه کوم چې ښه سبق ووایه چې ښه کرکټ وکړي، ځکه چې ته ښه سبق نو بیا تا کرکټ کې نه پرېږدي. نو په دې تشویق سره نو دا هم کرکټ کې هم ښه سبق ځان خلکو ته دا پیغام ده چې خپل اولاد باندې دیني تعلیم، دنیوي تعلیم او په زمین کې بیا ورسره په څنګ کې کرکټ یو سپورت دی چې ښه سپورت وکړي، ورسره ښه تشویق یې کړي، آینده کې یو شی ته نه جوړ شي. په دې وروستیو کې کرکټ په افغانستان کې ډېر دود شوی چې د خلکو د ژوند یو برخه ګرځېدلې. عطاالله وردک، عبدالله جلال آباد ښار، ننګرهار.